دے پیغمبرانو علیہم السلام و امتون و مخلوق دو قسمه ده. چا د پیغمبرانو په خبره یقین کړل او خپل عمل سم کو نو فلا خوف علیہم دی باندې بډار نه ولا هم يحزنون او نه بدوی غمجنی حالن بم په ډار نه او آینده غم دم نه کوي. او چې چا دی پیغمبرانو علیہم السلام ته نسبت ته دروغ وکړ تعالی آیاتونه ونه منل مؤمنان نشو نو الله فرمای دوی لره به عذاب بیا مسکای زیاته ور سره نکم دا د دوی د ګناهونو سزا ده. د پیغمبر راتک زیر ورکول او خلق ډارول دي کچاو من جنت ته بزي کچاو نه من جهنم ته بزي. ما تاستوی پیغمبرانو علیہم السلام سلسله اوس ختمه ده اوس علما دي نو که د علماو مونږ او تاسو ومنله الله به مو جنت ته بوځي او که مو نه منله نو بیا به جهنم ته ځو الله مو ترې وساتي. د علماو خبرې منئ او هغوی سره تعلق قایموئ. دنیا کې مخلص خلق دا علما دي که ته ورسره جنګ هم وکړې او بیا د مسئلې پوښتنه ترې کوې صحیح درته کوي که تا نه زړه خفه وي مسله درته غلطه نه کوي. دین متعلق ډېر مخلص دي نو زمونږ او ستاسو د علماو د خبرو په منلو کې د دنیا او د آخرت مو ګټه ده. نو یو د پیغمبرانو علیهم السلام د راتګ مقصد. دویم نمبر خبره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اهل مکه ته یو خطاب کوي. د مکه مکرمه خلق مشرکانو به قسمه قسم شیونه غوښته چا به ورته وي چې ته د الله پیغمبر یې او الله ته دومره نږدې نو دا د صفا غر د تا ته سره زر جوړ کي که نه الله هر شی کولی شي که نه وی الله هر شی کولی شي وی زه ورته ووایه چې دا غر د سرو زرو کې دا مروه غر دی د سرو زرو کې او زه دا کار وکړه او دا کار وکړه نو بیکار او بیهوده سوالونه به یې کول. د سوالونو مقصد دا نه و چې دوی دغه سوال جواب ورکړي نو دوی به مؤمنان کېږي هسې اړ اچولې څوک چې خبره نه مني هغه هسې وایي ما ته دلیل ووایه ما ته دلیل ووایه هغه دلیل نه مني د هغوی مقصود خبره منل نه وي خبره کې لانجې اچولې. زمونږ زمانه کې اکثر خلک موږ ته وایي د دې دلیل ووایه چې دلیل ورته وایي نه 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 یاره دې کې دا چل دی او دې کې دا چل مې دې کې هېڅ چل نشته تا کې چل دی تاسې ووایي چې ما ته دلیل ووایه دوی به هم ورته وایي دلیل ووایه دا کار وکړه دا کار وکړه. مقصود دا نه و چې دوی مؤمنان شي مقصود یې اړ اچولو او خبره اوږدولو او بانې کولو. نو الله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دا آیت نازل کا محبوب ورته اعلان وکړه زه خو تاسو دا نه وایم چې الله سره ما سره د الله خزانې دي او سپین زر او سره زر او نه زه دا درته وایم چې زه په غیب پوهېږم او نه مې درته دا ویلي دي چې زه ملایکه یم زه تابعداري نه کوم مګر د هغه شي چې ما ته وحی کېږي کوم شی چې ما ته الله ووایي جل جلاله نو هغه درته بیا زه وایم. نو زه د خپل وحی د الله د وحی تابعدار یم نو دا بیکاره پوښتنې او سوالونه ما نه مه کوئ. زم د الله بنده یم د الله پیغمبر یم خو چې د کوم شي وحی راته وکړي هغه درته وایم
او چې د کم شي علم نه را کړی نو خو ما سره نه. دلته یو مسله ده ښا، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اهل مکه ته وی ولا علم الغیب، زه په غیب نه پوهېږم. دام یو اختلافي مسله ده ښا، خدا زما خبره چې درته یاد ان شاء الله مشکل بنئ. ګورئ ښا، یو عالم الغیب دی، دا یوازې الله دی. عالم الغیب بغیر د الله نه بل چاته نشي ویلی. کدی وی مسلمان نه پاتې کېږي، کدی داسې وی چې غیر الله یا پیغمبر یا ولی په غیب پوهیږي، دا خبره صحیح نه ده، دام غلطه ده. کوي چې مخکې پوه شوی و، دام غلطه ده. پوه شوی و پوه دی او عالم الغیب دی، دا الفاظ د پیغمبر متعلق یا د ولی او د بزرگ متعلق وینا صحیح نه ده، ایمان حرکت کې راولي. خو دلته یوه بله مسله ده، هغه ده چې د الله نه غیر د بل چا په علم باندې اطلاق د علم الغیب راغلی که نه، نو آو راغلی. زما دې خبره کې لږه باریکتیا ده. د الله نه غیر د بل چا علم ته علم الغیب ویلی شوي دي که نه، نو ویلی شوي دي. مفسرینو لیکلی دي او ما څلېرش تفسیرونه کتلي او ټولو کې شته. خو داسې به نه وایي چې عالم الغیب دی او په غیب پوهیږي. اطلاق د علم الغیب راغلی، بس څومره چې کتاب کې ده دومره به وایي اطلاق د علم الغیب. نو که څوک درنه پوښتنه وکړي چې رسول الله مبارک ته علم الغیب شته که نه، نو ته به داسې ورته وایې چې اطلاق د علم الغیب د حضور په علم باندې اطلاق د علم الغیب راغلی دی، خو په غیب نه پوهیږي، عالم الغیب نه دی. نو که هر څه درته وی نو دی جواب دی. ځکه که اوس موږ وایو چې اطلاق نه دی راغلی او اطلاق شرک او کفر دی، نو ډېر مفسرین او صحابه کرام زمونږ او ستاسو د فتوی لاندې راځي، هغه به د ایمان نه خلاص شي. داسې علم نه وي پکار چې پاکو خلکو ته کافر ووایي. نو بهر دوه ډلې دي ښه، یو ډله داسې وایي چې پیغمبر ته علم الغیب شته او په غیب پوهیږي او د ذرې ذرې علم دی ورسره، نو دام په غلطه دي ښه. دوی اصل کې مسله صحیح نه ده یاده کړې. دویمه ډله داسې ده چې پیغمبر ته علم غیب نشته، او که چا ووایي چې پیغمبر ته علم الغیب شته نو مشرک او کافر دی، نو دا ډله هم صحیح نه ده. دوی اصل کې کتاب سم نه دی کتلی. صحیح مسله دا ده چې پیغمبر عالم الغیب نه دی، په غیب نه پوهیږي، نه پوهېدلی او نه به وپوه شي. خو اطلاق د لفظ د علم الغیب دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د انبیاء کرامو په علم کتابونو کې راغلی دی. نو چې راغلی دی صرف دومره منو بس. باقی دا کم اطلاق چې د علم الغیب راغلی دا د الله سره نه دی مشابه، دا الله علم کلی دی، کل او ذاتی دی او غیر محدود دی. د پیغمبر علم جزئی وي، محدودی، هغه د الله علم ته نشي رسېدلی. لکه دلته اوس راځي قل هل یستوی الاعمی والبصیر، الله فرمایي ړوند او لیدونکی برابر دی. مومن ته بصیر ویني دي او بصیر د الله په نومونو کې نوم دی. نو دا الله سره برابر شو نه، دا الله بصیر چې کوم صفت ته هغې خپله معنا ده. دا مومن ته چې بصیر ویلی دي نو د دې خپله معنا ده. باقی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د غیب خبر ورکړی دی.
قیامت پوری چې سکیږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلی دي. حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے مشکات شریف کی حدیث تے وی رسول اللہ مبارک یوزل مجلس تا صحابہ کے ودرے دو او نبی علیہ السلام دا دی مجلس نا تر قیامت پوری چی سکی دو دا غیر طول بیانی ہوک خو چایات کو چاہیر کو. علامہ ابن حبان رحمہ اللہ دا حدیث کتاب لکل شل جلد یو جلد صرف پدے بانے دے چی رسول اللہ مبارک دا آئندہ خبر و خبر ورکڑے اخبار عن الغیب نو کہ اللہ ورطا حصہ نوے ورکڑے نو بے داولی وی دا چی سکی گی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا دی طولو مخ کی خبر ورکنے خو اطلاق دا عالم الغیب پی سی ندے دا کہ عالم الغیب دا دلتا اس دا ملیان و خبری دی تاسو بزین کی کینی دی. عالم الغیب دا اللہ پا صفاتو کی راغلے او عالم الغیب کی الغیب مضافن الیہی کے چکم الافلام دے اغی استغراقی دے نو کمن غیر اللہ تا عالم الغیب آیو نو سید استا استغراق مراد نہ دے لیکن وہم دے استغراق پکشتا نو شبہ دا کفر پک راسی او دا علم الغیب اطلاق دا اللہ پا علم چیرتا نہ دے راغلے قرآن و سنت کے نو الافلام استغراقی پا مضافن الیہی کے نشتا نو وہم دا استغراقم نہیں بلدادا چی کتابونو کے دا عبداللہ ابن عباس سیبنا او دا سے دوحاکنا قدادتنا دا سے غٹو غٹو مفسرین دا اطلاق ثابت تے. امام قرطبی رحمہ اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر سیب، علماء دیوبند کی شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، دا سے امام رازی رحمہ اللہ اگر طول اطلاق دا علم الغیب ویلے کہ منگ دیتا اس شرک و کفر وایو نو خدا نخواستا زمونگ دا فتوی لاندی با دا پاک علماء و صحابہ و مفسرین راشی نو دا خو علم ندے. باقی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تا چا اللہ کم علم ورکڑے نو پا مخلوقاتو کے دا سے علم اللہ بل چاہتا ندے ورکڑے. دا منگا و تاسو چی لگیایو دا خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم برکت دا سمر علماء چی گو رئی دا محدثین دا دا نبی علیہ السلام دا سینے مبارک کی علم دے منگتا خود جبریل علیہ السلام ندے راغلے او سبق راتا ندے ویلے دا دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینے مبارک کی علم دے او لگیایو پکی نو علماء پکار دا دے چی دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا ادب الفاظ استعمال کی ولی تا چی ملائن خدا دا رسول اللہ مبارک برکت تے کر دا چی خلق دا سرستڑی مشی کئی دا دا رسول اللہ مبارک برکت تے دا چی جماعت تا رازی دا دا حضور برکت تے کدا آغا خواری نوے کڑیں او خلقو تے دین نوے خودلیں نمانگا تاسو با اس ملائن کلو مسلمانان بکلو نو زمانگا اکثر علماء دسی مسئلوں کے احتیاط نکای کتاب نگوری خوچ چاور تسوی داغ منی نو احتیاط کا وی ادب چے دے دا دیر زبردست شے دے کم شے چی کتاب کی اغم نہیں او چی کم شے کتاب کی نہیں اغم منی او کوشش کوئی چی دا خلینمو دا بیادبی الفاظ نوزی بورن دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون دا ساحران و مقابلہ راغلا موسیٰ علیہ السلام مناظرہ جوڑا شو موسیٰ علیہ السلام مرتبے القو ما کنتم تلقون کم شے چی دا سرائی وانچا وی اگوی موسیٰ علیہ السلام تووی وستاخ وخان
اما ان تلقی و اما ان نکون اول الملقین، یا چې دې تو دغه واچو امسا، یا منگ با اغسو کیو چې اول با امسا چون کیو، نو امسا یا تو واچو یا با منگ واچو. دا یو خبره دا ادب وکړي چې د موسی علیہ السلام قدر یو وی په دې یو خبره الله غوی ته ایمان نصیب ک. بعض علما وايي دوی خپل منځونو کې جدا شو، دا ساحران چو دا جدا شو مناظرې نه مخکې خپل منځونو کې مشوره وکړه چې د سره به د ادب خبرې کو. کده جادوګری نو زمونږ نه اسم نشي ګټلی، خو کده برحق پیغمبري او د دمو بیا ادبي وکړه دنیا به ممغر کشي و آخرت. نو موسی علیہ السلام ته وی یا ولتا امسا وغورځوه یا به موږ وغورځو. وی په دې یوې خبرې د ادب الله دوی ته ایمان نصیب کړ. نو ګوره ساحرانو د فرعون ته په یوه کلمې د ادب الله ایمان نصیب کړی دی. نو کله کله په یو کلمه باندې سړی د ایمان هم لاړ شي. نو داسې مسلو کې نه دی پیغمبرانو علیهم السلام متعلق چې خبرې راغلې د اولیاء او صحابه کرامو، نو هغې کې کوشش کوئ چې ادب الفاظ استعمال کوئ، بې ادبي در نه ونشي کې بیا به هم دنیا او آخرت ټول خراب شي خدا نه خواسته. نو علم الغیب کې مې درته مسله وکړه ها، اطلاق د علم الغیب راغلی دی، و عام عالم الغیب او یعلم الغیب علم الغیب، یعنی حمل د مشتقی نشي کولی او حمل د مبدأ الاشتقاق راغلی دی، هغې ته بیا شرک او کفر مه وایه.